بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، د اسماء الحسنا په سلسله کې د الرحمن جل جلاله مبارک او سپیڅلی نوم په قرآن عظیم شان 50 ځلې ذکر شوی دی، او دا د الله جل شانه هغه مبارک او سپیڅلی نوم دی چې د الله جل شانه هغه رحمت خلقو ته شي چې هغه دومره عام دی چې آن تر دې چې دشمنانو ته د الله یعنی د کافرانو ته هم شاملېدای سي. الرحمن معنا الله جل شانه زیات رحمت کوونکی په عام رحمت سره چې کافرانو ته هم شامل دی او دشمنانو ته چې د الله دی هغو ته هم شامل دی، مؤمنانو ته هم شامل دی. لکه چې الله جل جلاله مؤمنانو مسلمانانو ته کم نعمتونه ورکړي دي چې هغه ژوند، لاسونه، سترګې، سر، پښې، تمام اعضا، روزانه رزق ورکول او روزانه د ژوند د ډیرو نعمتونو څخه برخمن کول، همدا نعمتونه یې کفارو ته هم ورکړي دي. دا مبارک نوم د الله جل جلاله په الله پورې خاص دی. البته زموږ د فقه شریفي یو مشهور کتاب فتاوای هندیه یو مسله را نقل کړې ده، وایي که چیرې رحمان لفظ د الف لام سره الرحمن د دې اطلاق پر بنده باندې نسی کېدلی، پر مخلوق نسی کېدلی. الرحمن که ذکر سو اتمن دا یوازې اطلاق پر الله باندې کیږي. که بدون الف لام سی یوازې رحمان لفظ سی نو بیا مجازن بنده ته ویل کېدلی سي. لکه عبدالرحمن بابا چې ځای پر ځای خپل نوم یاد کړی دی، لکه چې وایي زه رحمان حلقه به گوش د هر عالم یم، یا ډېر ځایونه رحمان لفظ بدون الف لام ذکر کړی دی، مجازن یې پر بنده باندې اطلاق کېدلی سي. او دغه مبارک نوم که څوک ډېر وایي، علماو یې دا خاصیت په تجربه ثابت کړی دی چې دا د انسان څخه ایره او غفلت، لاوبالي دا له منځه وړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.